ملا هیبت الله دیني عالمانو ته غوسه شوی. د طالبانو امیرالمؤمنین ملا هیبت الله اخندزاده تازه عالمانو ته کوم خبرداری ورکړی یا ولې غوسه شوی؟ جزئیات یې ویډیو کې وګورئ یا چینل سبسکرایب کړئ. سلام ستړي مه شئ د پښتو نیوز چینل محترمو لیدونکو، وخت مو بخیر. په مو کړئ تازه خو ډېر زیات مهم خبر ته. ملا هیبت الله علماو ته وایي د میډیا له سټیجونو پر ما انتقاد مه کوئ. د طالبانو مشر ته د منصوب ملا هیبت الله د تازه وینا یوه برخه چې زاویه نیوز ترلاسه کړې نوموړی پکې د خپلې ډلې او علماو ترمنځ رامنځته شوي فاصلې تاییدوي او وایي پر دوی د علماو انتقاد په همدې معنا دی چې د دوی او علماو ترمنځ فاصله رامنځته شوې ده. ملا هیبت الله ویلي دا چې په میډیا باندې لاس خوروي چې ولې مې داسې نه دي کړي او دغه کار مې ولې د شریعت خلاف دی، نو دا خو ماته نصیحت نه شو بلکې دا کار نظام کمزوری کوي. نصیحت خو هغه به هلته وای چې زه او ته سره یو ځای وای، دا د مثبت پر ځای منفي اثرات کوي، دا د نظام ښې سستوي، بې اعتمادي رامنځته کوي. یوه فاصله معلومیږي لکه د علماو او امارت ترمنځ چې یوه فاصله موجوده ده. علما وارونه کوي پر امارت باندې.